د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. 3 بجې شوې په مکړی تر دې دمه وروستیو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي چې په 2023 کال کې 7.3 میلیونه وګړو ته د ژوند ژغورنې روغتیایي او خوراکي خدمتونه وړاندې کړي دي. دغه اداره وايي هڅه کوي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه کړي. د دغې ادارې په خبره 9500 قابله‌ګانې او روغتیا پالانې مور او ماشوم ته په روغتیایي برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې روزلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق له لوري د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مور او ماشوم د ساتنې او روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې روغتونونه جوړ شوي دي. خو لا هم په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې پیښې ډېرې دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي چې د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ ادارې له مسؤلینو سره د نایب آباد سټیشن څخه د توکو د انتقال د پیل په موخه له ازبکستانه د 80 کسیزه تخنیکي ټیم د راتګ او دغه ټیم ته د ویزو او امنیتي اسانتیاو د برابرولو په اړه په یوه پرلیکه لیدنه کې خبرې کړې دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه لیدنه کې ازبکستاني لوري افغان لوري ته د افغانستان، ازبکستان، پاکستان او قطر ترمنځ د ریل پټلۍ اړوند په افغان ترانس ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې چې د روانې فبرورۍ میاشتې په 6 او 9 نیټه به په تاشکند ښار کې ترسره شي. د لوړو زده کړو وزارت او چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلینو ویلي چې راتلونکې اونۍ به په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس ترسره شي. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال ویلي چې په دې کنفرانس کې به د سرپرست حکومت لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصین په حضوري او آنلاین بڼه ګډون وکړي. د نوموړي په وینا په دې کنفرانس کې به د 140 مقالو او څېړنو په وړاندې کولو سره هڅه وشي چې له اقلیمي بدلون څخه د افغانستان د زیانمنېدو په اړه علمي پایلې او موندنې له نړیوالو سره شریکې او په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي. ورته مهال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال ویلي چې د دې کنفرانس له لارې به پر افغانستان باندې د اقلیمي بدلون د ناوړو اغیزو په اړه د علمي مقالو او څېړنو پایلې له نړیوالو سره شریکې شي. او د پای خبر مهم ده چې د هند په پلازمینه کې د ډیلی پراختیایي ادارې له لوري د خونجي په نوم د جومات د ودانۍ نړولو په دغه ښار کې د ګڼو خلکو غبرګونونه راپارولي دي او وایي دوی ته د دغې ودانۍ د نړولو په تړاو هیڅ معلومات نه و ورکړل شوي. نړیوالو رسنیو د ځایي اوسیدونکو له خولې لیکلي چې دغه ځمکه دولتي نه ده او په خبره یې دوی د دغې ودانۍ قانوني اسناد لري. ورته مهال الجزیرې ټلویزیون داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي د دغې ځمکې د ملکیت په اړه پریکړه د محکمې له لوري ځنډول شوې ده. په راپور کې راغلي چې په دغه ودانۍ کې د جومات ترڅنګ د بې سرپرسته ماشومانو ساتنه هم کېده. د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو دا د دې ساعت مهمه او وروستۍ خبرونه تر بیا ښې چارې